سړی راورسېد کته روډ کې دیوالونه شروع کړي دا چې د چا دغه حکومت دی دا ستا د نیکه ځمکه ده که دا زما د پلار ده نیکه اول خدا جواب راکړه صبر ما سیچو ته ویل تا سره باس نه کوم راشي سیچو ستا پلار دی دا حکومت سړی دی زه هم د حکومت سړی ته غول ماره غول کوه پناه زی به نه خوړ کې غول کوه زی به نه ته چې ما ته څه وایې وایه ما سره نیمه ګنټه ودرېږه بس سیچو راشي بیا پر زور کڼې دې وغیم زی به نه چېرته نه ځم تا منې ځان وهم سیچو راتلو پورې ته برګې صرف سیچو راته به زی نه یي خبرې ته غوږ کېدی بیا نوم اخله ته بیا نوم اخله ته واخله ته بیا سیچو راشي سوچو په ځان اچوي صبر وکړه راشي که ته زما روپۍ راکړې روپۍ در راکوم که نه څه روپۍ دي مازغه دې وولم شین دې کړم ودې تړم دې پلوسی پورې دې ځکې ته بیا خبرې کوې ګپلې ستا خبرې واورې ولې شلوم ستا نبض وغیم غله مازغه دې وولم د دې غاړې دا خبرې اورئ تاسو او ستا نبض کې خوښې واوره کنځل واوره کنځل دلته دې غیم زما پیسې راکړه دا واوره صحیح شو پیسې راکړه ایلټ والا مه راوله پیسې راکړه وخت دې نبض وغیم پخې دې راغستې ګپلې چې لغنه د تا هغه ځای کې کېږدم تا زه بند کړم پس ته زه ږدم دیوال ته ورته زه پوه دینا ګټې دې ځای کې اړوم دینا کته دی ته مانه بیا قدم کېده تا زه شلوم که پرېږدم تا ته زه ودرېږم په خپله تا زه پېژندلی نه یم مازغه دې وغیم پخې ته لږ صبر وکړه صدر صاحب پرېږده سیچو راتلو پورې صبر وکړه سیچو صاحب مازغه دې وغیم سیده ده ګټې ولې زما روپۍ باندې زما خو په سترګو تیاره ده خو چې ایله او غل ښکاره کېږي زه موزه یم پورنۍ به دې وباسم مانه خبرې کړه یو کړو روپۍ دي دیوال زه به دیوال کوم ته به راکړې ته غلې ما معلوم کړې ځه مه کنه کور یې ته که نه کور به یې ونه دې وغیم